چې شو کولی ته ګل نشي چې شو کولی ته ګل نشي اسې پردو باغچو ته ملي سلاسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړې او د ژوند نه مزې اخلئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو سره ملاویږي او ستاسو دپاره ترنه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو کانډاو ته ارشاد کاکاجي خواته د هغه نه به یو څو شعرونه هم اورو او یو څو خبرې به ورسره هم کوو. نو کاکاجي خپل پروګرام کې اردار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. ښه زه به تاسو سره ټول نه اول چې کوم دی لکه له ټولو ته چې کوم دی اورېدونکو ته ټول ته دعا سلام. د دې نه پس تاسو یو خبره مزاحیه غونډه کې کوم ځکه چې زه میلې ته تللی وم نو په میله کې چې کوم دی نه ما دا غوږ داسې کړ په دې غوږونو کوڼ یم نو ما دا غوږ داسې کړو نو ما ته وایي چې هغه مداري چې بابا نو ما هم چې ته کوڼ یې ما او کته را کوز شه. زه کته کوز شوم وی کم غوږ دی کوڼ دی ما دواړه کاڼه دي وی دې پلکه نو دومره غونې بوتلګۍ راواغېستو نو ما ته وی چې دا پکې ټول واړم نو ما ورته دا غوږ دی که تارکولو ډرام دی که نه نو مزه واړو پکې نو دې کې واړو بیا دې کې واړو دا غوږونه را داسې وڅنډل نو وی څنګه ټیک شو ما ورته ویم بس هیله په ارام شوم وی څنګه ما مخکې مې کش پش اورېدلی اوس صحیح بند شو که نه نو یې ښه ما دا شی راکړه وی څه ما دا تا سره لاس کې چې دی دا مې کو ما دا راکړه وی په دې څه کې ما د دې دوایي وضاحت به پکې وکړو وی ښه ما ته دغسې ووایه خو را یې نه کو نو ما یې که ته چېرې بیمار د ډاکټر نه دوایي وکړه وایي که ته چېرې بیماري د ډاکټر نه دوایي وکړه هغه به څه دارو وي چې خرڅېږي په میله کې او که سر باندې د درد وي نو کټ کې پرېوځه آرام وکړه که سر باندې د درد وي کټ کې پرېوځه آرام وکړه څه للتې وې دا سپشانې ته بیله کې نو پرېوځه تیاره کې بجلي نشته په تارونو کې پرېوځه تیاره کې بجلي نشته په تارونو کې یوه دوه خو نه دي ته به چا نه ګیله کې او ته که په صحابۍ کې بجلي ګورې دلته نشته دی ته که په صحابۍ کې بجلي ګورې دلته نشته دی یا یو به ملکان کې یا به یې په توربېله کې نو بیا خو ګوپې وخوره ځان له خپله بجلي جوړه کا او ګوره یې رڼا ته چې ټوټه یې ولویله کې نو پام کوه چې زیات یې نه کې مات د سلینډر نشي پام کوه چې زیات یې نه کې مات د سلینډر نشي که دا د چارې مات که نو ټول کور به موسله کې نو ما ته یو کس وایي چې ارشاده خوله دې بنده که هسې برناکه به دا ځان په چا ټېله کې دا یو غزل دی وایي د مینې سمندر کې ځان لاهوکه چې فنا شي چې فنا شي او روږ د داسې ژوند شي د دنیا نه څه جوړېږي او هغه د مینې اور نه دی چې ته پکې جلبل نه شي هغه د مینې اور نه دی چې ته پکې جلبل نه شي چې تا نه کې رسوا داسې زیبا نه څه جوړېږي او په شانې د مجنون شه لیونې په غرونو سر شه په شانې د مجنون شه لیونې په غرونو سر شه چې ترس شي پتا داسې لیلا نه څه جوړېږي نو ارشاده بې حیا شه چې دې ورسې منزل ته ارشاده بې حیا شه چې دې ورسې منزل ته موړ به په دیدن شي د حیا نه څه جوړېږي. بیا یو بل غزل دی وایي شم بېتابه راغورځېږمه غورځې مې شله شم بېتابه راغورځېږمه غورځې مې شله نو چې غزار دې کړم نو پرې مې د پاسې مې شله او وای شم بېتابه راغورځېږمه غورځې مې شله او چې غزار دې کړم نه پرې مې د پاسې مې شله تا د مرګ بنا په زړه کې ما دپاره کړي ما دپاره کړي بیا مې مخکې که د ځانه رستوکۍ مې شله او درس جهان ته د ښکاره کړمه رسوا دې کړمه درس جهان ته د ښکاره کړمه رسوا دې کړمه نور په ګوته نه پټېږي نو پټې مې شله او وایي ریبار ته چې خپه اشنا رضا که زما وایي ریبار ته چې خپه اشنا رضا که زما نو چې ببل مې رضا کوي نو خپه کې مې شله او که مقصد دې وي جړه راته صفا ووایه که مقصد دې وي جړه راته صفا ووایه او زه ارشاده مې جړېږمه جړې مې شله څنګه به زه پوه شم ستا په اندازه باندې څنګه به زه پوه شم ستا په اندازه باندې
سترګې چې څنګه پاسم لږې ستا په دروازه باندې ډېر ښه ډېر ښه سترګې چې څنګه پاسم نو لږې ستا په لور تا وې په غوسه کې که خبر مې شول ورور نو 10 منټه ټایم به لږې ستا په جنازه باندې سترګې چې څنګه پاسم لږې ستا په دروازه باندې ډېر ښه ډېر ښه وی ما وی ورور دې څه کوې هغه پلار دې ورسره که یو ځل راته خدای دپاره سپین بشر ښکاره که بیا که مې کارغان نارې یا میش وی په ښځه باندې سترګې چې څنګه پاسم لګي ستا په دروازه باندې وی پلار ورور مې نشته دی اشنا شمه قربان پلار ورور مې نشته دی اشنا شمه قربان دا سپینه ګوګه ستا ده چې خفه نه شي زمانه هېڅ څه کار مې نشته دی د چا په تنازه باندې سترګې چې څنګه پاسم لګي ستا په دروازه باندې ما وی د کانډو ارشاد اوس خبره سمه شوه ما وی د کانډو ارشاد اوس خبره سمه شوه اشنا زما راضي شول پیدا مې ورته تمه شوه نو پوره مې ارمانونه شو دنیا په یو لحظه باندې او سترګې چې څنګه پاسم لګي ستا په دروازه نور څه شته داسې بس یاره خبرې ډېرې خو ما نه ګاډې کچې ته کېږي دا کار خراب دي صحیح ده ګرانو کتونکو تاسو د ارشاد کنډوال صاحب نه ښکلي شعرونه واورېدو مزاحیه شعرونه ترې نه مو واورېدو امید د تاسو به ډېر خوندونه مزې اخیستي او ډېر به خاندلي نو خپل پروګرام ختموم د بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت اخلم شعیب مانیروال له مایک ورکوم چې خپل یو ټپه باندې یا یو شعر باندې پروګرام راغونډ کړي شعیب مانیروال دا یو ټپه به درته ووایم عبدالله مانیروال وایي چې په ټپه ختم کوي وایي ما فیصلې په رب پرېښي ما فیصلې په رب پرېښي که د هر چا وي راته هر رنګه نیتونه نو ډېره مننه کوم عبدالله